السلام علیکم دوستانو، امید کوم روغ جوړ وئ. دې ویډیو کې به مونږ وایو څرنګه مونږ کولی شو په مختلف قسمه یو چاته ګډ بای ووایو یا مخه ورسره وکړو. لومړی ډېر چې عام دی see you later. see you later وروسته به سره ګورو. دا چې کله آخري وخت وي او ځای ترې نه نو دا جملې پکې کارېږي. see you later وروسته به سره ګورو. یا take care. take care پام کوه، احتیاط کوه. catch you later. catch you later وروسته به وینو. catch you later وروسته به وینو. bye for now. bye for now د اوس لپاره الوداع یا اوس لپاره مخخه. چې کله ورته وي اوس لپاره ګډ بای وروسته به سره وګورو یا ماښام یا نږدې وخت کې. نو bye for now خو دا انفارمل ورته ویل کېږي چې کوم د ملګرو منځ کې اکثره عموما کارېږي. talk to you soon. talk to you soon زر به سره خبرې وکړو. زر به سره خبرې وکړو. talk to you soon. have a good day. have a good day ښه ورځ ولرئ. ښه ورځ ولرئ. see you soon. see you soon زر به سره وګورو. see you soon زر به سره وینو یا زر به سره وګورو. last one see you next time. see you next time چې وخت نه معلوم نه چې کله به سره وینو ورته وایي see you next time بل وخت به سره ګورو، بل ځای به سره وګورو، یعنی بل ځل به ګورو.